په سپېڅلي نامه سلامونه وخت مو په خیر. د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې لخوا د مال خبرې څانګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د وري حمل میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2024 زېږدیز کال د اپریل له 4مې نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروخان یم، ستاسو پام را اړوم بشپړو خبرونو ته. نن د 1403 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 14مه نیټه ده. له ننه 28 کاله وړاندې د 1375 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان د خلکو لپاره یوه له ویاړه ډکه نیټه د افغانستان په تاریخ کې ثبت شوه. په دغه ورځ د افغانستان د قدرمنو علماو، مشایخو، رهبرانو او جابي مشرانو یوه لویه ډله چې شمېر یې له 1500 تنه څخه زیاتو د کندهار په ولایت کې راغونډ شوه او له ملا محمد عمر مجاهد سره یې بیعت وکړ او وروسته یې دی د اسلامي امارت د مشرتابه په توګه وټاکه او بیا یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ. د دې مهمې ورځې په مناسبت نن په ټولنیزو پاڼو کې د بیعت تر سرلیک لاندې هشتګ هم خپور شوی او د دې تاریخي ورځې لمانځنه کیږي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ماینونو د خطر په تړاو د پوهاوي او ملاتړ نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې ویلي چې افغانستان کې لا هم د چاودېدونکو توکو کچه نه ده صفر سوې او له افغانانو ژوند اخلي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ماین پاکي په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه راز دې غونډه کې مولوي عبدالکبیر ویلي چې اسلامي امارت د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ماین پاکي له پروګرام څخه ملاتړ کوي. د محکمې د حکم له مخې د هرات ولایت د ګمرک ریاست څه باندې 200 ټنه ممنوعه توکي چې خوراکي توکي، درمل، د سینګار او FCC مواد او تیزاب پکې شامل وه له منځه یوړل چې د ګډې کمیټې لخوا پیژندل سوي وه. او په پای کې د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس تېره شپه وسلوالو د ایران په چابهار او راسک ښارونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې په پایله کې یې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. د ایراني چارواکو په وینا تر اوسه 8 برید کوونکي وژل سوي او د پاته نورو د نیولو هڅې روانې دي. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او